د افغانستان او پاکستان ترمنځ غټ جنجال پېښور کې د افغانستان کونسلګری وتړل شو. ګران لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې افغان سفارت د احتجاج په ډول په پېښور کې خپل کونسلګری تړلې. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د پېښور پیردوس سیمه کې جنا پارک ته نږدې افغان مارکیټ چې د افغانستان ملي بانک خپل ملکیت ګڼي پاکستاني پولیسو چاپه وهلې وه. دکانونو ته یې قلفونه اچولي وو او د افغانستان بیرغ یې دغه مارکیټ څخه ښکته کړی وو. خو وروسته په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل پېښور ته لاړ. د افغانستان بیرغ یې بیرته پورته کړ او د پاکستان دا کړنه د ټولو ډیپلوماټیکو اصولو خلاف وبلله او ویې ویل که د پاکستاني چارواکو دا کړنه بیا تکرار شي دوی به د اعتراض په ډول په پېښور کې خپله کونسلګرۍ وتړي. خو تېره شپه یو ځل بیا پاکستاني پولیسو په دغه مارکیټ چاپه وهلې او د افغانستان بیرغ یې ترې ښکته کړی. اوس د افغانستان سفارت یو اعلامیه خپره کړې چې پکې لیکل شوي چې په پېښور کې د افغانستان کونسلګرۍ د احتجاج په ډول تړي. خو د دې مارکیټ څښتن څوک د وسلې کیسه ده. د افغانستان سفارت وایي د افغانستان حکومت دغه مارکیټ د هند له ویشه مخکې اخیستی او تر اوسه پورې د افغانستان ملي بانک ملکیت دی. خو یو ځایي اوسیدونکي د سید زاور حسین په نوم باندې په دغه مارکیټ باندې دعوا لري. خو دا سړی تر اوسه چا نه دی لیدلی او د ځمکو غاصبین د هغه په نوم غواړي دا مارکیټ غصب کړي او پاکستاني پولیس هم کومک ورسره کوي. په هر حال د انګلیس له نطفې دغه پیدا شوی هیواد دومره وپوهیږي چې تر اټکه دغه ټوله خاوره د افغانستان ده. ته چې غواړي نن یو مارکیټ غصب کړي او د افغانستان بیرغ ورباندې نه پرېږدي. خو دا په یاد ولره چې یوه ورځ به دغه ټولې سیمې د افغانستان ملکیت ګرځي او د افغانستان درې رنګه سپېڅلی بیرغ به پکې رپېږي. په هر حال تاسو د پاکستاني پولیسو دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخور کې خدای سپارم. د الله په امان.